د انسانانو د هدایت لپاره الله رب العزت خپل سپیڅلی کلام قرآن عظیم الشان پر محبوب ترین انسان رسول الله علیه السلام باندې د دې لپاره نازل کړ تر څو د بندگانو د خوشحاله او آرامه ژوند لپاره اساس او سرمشق وګرځوي. خو موږ له بده مرغه هغه رقم چې دغه عظیم کتاب حق دی نه دی ادا کړی. د قرآن کریم د تلاوت پر وخت کې د زړه د تنګوالي احساس کوي نو مه خفه کیږه، ځکه ستا حال هغه مریض ته ورته دی چې د علاج پر وخت به د درد احساس کوي، خو دا هر څه د دې لپاره تحمل کوي چې روغ او صحتمند شي. بالکل همدغه شان به ستا زړه تنګون تا روښنایي ته ور وبلي او ستا د زړه د پاکوالي سبب به وګرځي. صبر ولره، نا امیده کیږه مه او خپل تلاوت ته ادامه ورکوه تر څو د زړه له ګناهونو پاک شي. په قرآن کریم کې خشوع او عمیق تدبر به دې زړه روښانه کړي او له تلاوت څخه به خوند واخلي. د الله رسول علیه السلام فرمایي بېشکه چې د خلکو په منځ کې د الله تعالی خاص ملګري او دوستان شته. صحابه وپوښتل دا خلک څوک دي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل د هغه کسان دي چې همیش له قرآن سره مل اوسیږي، یعنی د قرآن کریم تلاوت کوونکي دي. دغه راز رسول الله علیه السلام په بل حدیث کې فرمایي وای تاسو خپل کورونه د قرآن د نه تلاوت له وجې په قبرستانونو باندې مه بدلوئ، بلکې شیطان له هغه کور څخه پناه غواړي او بیزاره وي چې په کوم کور کې د بقرې صورت تلاوت کیږي. او چا چې د قرآن کریم تلاوت وکړ نو د قیامت په سخته ورځ به همدا قرآن د دغه کس شفاعت کوي. قرآن د دې لپاره نه دی نازل شوی چې په سرونو یې ونیسو ترې لاندې تیر شو، د مړیو سر ته یې ووایو یا پوښونه ورکړو په الماریو کې کېږدو، یا یې په مټو پورې وتړو یا یې په دیوالونو کې راځوړند کړو، بلکې قرآن کریم د ډېر ستر هدف لپاره نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. الله تعالی فرمایي وای دا یو مبارک کتاب دی چې موږ په تا ای پیغمبر نازل کړی دی تر څو چې دوی یې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترېنه درس واخلي. الله جل جلاله دې موږ د هغو کسانو له ډلې څخه نه ګرځوي چې د قیامت په ورځ به فریاد کوي او وایي به چې وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصعير. او دوی به ووایي کاش کې موږ اورېدلی یا پوهېدلی نن به د دغه تاوجن اور په وړ کسانو کې شامل نه وای. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.